ویډیو کې مې د ډاګس په اړه تازه معلومات تاسو ته راوړي لکه څنګه چې تېرې څو ویډیوګانې به تاسو زما لیدلي وي که چیرې تاسو نه وي لیدلي نو تاسو کولی شئ زما مخکینۍ ویډیوګانې هم وګورئ چې ډاګس په اوکې ایکس همدارنګه په ګیټ سرپې کې لیست شول چې دغه سرپې په افغانستان کې بندې دي او دغه سرپیو څخه موږ نشو کولی چې افغانستان کې پیسې وباسو موږ د بایبیټس څخه کولی شو په افغانستان کې پیسې وباسو نو تاسو حتما بیا د بایبیټس اکاونټ جوړ کړئ کله چې په ډاګس کې د کلیم اپشن راشي بیا د ډاګس څخه تاسو پاینټ ټونکیپر وایلیټ ته انتقال کوئ او له هغه ځای څخه بیا تاسو کولی شئ په بایبیټ کې سیل کړئ نو د همدې لپاره به تاسو د بایبیټ اکاونټ جوړوئ که چیرې تاسو په بایبیټ اکاونټ کې کومه ستونزه لرئ نو بیا تاسو کولی شئ ما څخه په کمنټ کې پوښتنه وکړئ او زه به تاسو ته بیا په بایبیټ اکاونټ جوړولو باندې یوه جلا ویډیو جوړه کړم د ډاګس قیمت مخ په زیاتېدو دی که چیرې د ډاګس قیمت همداسې مخ په زیاتېدو دوام وکړي نو انشاءالله دغه به د نوټ کوین په شان یو ښه پروجیکټ که تېره ورځ یې قیمت 0.008 و او اوس یې قیمت 0.01 ته رسېدلی او قیمت یې مخ په زیاتېدو دی اټکل شوی قیمت یې تر 2 پورې یعنې 0.02 ته رسیږي نو که چیرې دغه په بیلانس او همدارنګه بایبیټ کې لیست شي نو قیمت به یې نور هم زیات شي نن مې چې په دې ویډیو کې کوم خبر باندې ویډیو درته جوړه کړې هغه بایبیټس دی چې بایبیټس هم اعلان کړی دی چې موږ به د ډاګس په نوم پروجیکټ د اګست په 20 تاریخ باندې لیست کړو که چیرې په بایبیټس کې هم لیست شي نو دغه به بیا ډېر ښه قیمت واخلي بیا تاسو کولی شئ د ټونکیپر وایلیټ څخه یې په بایبیټس کې سیل کړئ که چیرې تاسو ټونکیپر وایلیټ نه لرئ او په جوړولو کې کومه ستونزه لرئ نو بیا به زه تاسو ته یوه جلا ویډیو پرې جوړ نو بیا تاسو کولی شئ ما سره خپله ستونزه په کمنټ سیکشن کې شریکه کړئ